یو زمانه داسې وه چې ځمکه په خپل شان او شوکت سره قایمه وه او په دې کې مختلف قسمه مخلوقات آباد وو، لیکن د انسان څه وجود نه و په دنیا کې. دنیا د انسانانو نه خالي وه. په دغه وخت کې الله سبحانه وتعالی دا اراده وکړله چې د دې ځمکې نه یو انسان پیدا کړي، هغه دې ځمکې ته راولېږي. بیا په دې ځمکه کې چې څومره مخلوقات دي هغې باندې ورله برتري ورکړي، هغې ورله غوروالی ورکړي. نو الله سبحانه وتعالی ملایکو ته ووایي چې زه د ځمکې لپاره یو خلیفه پیدا کوم. دې دپاره د الله په امر سره د ځمکې د مختلفو حصو نه خاوره راواغېستلی شوه. دغه خاوره واغېږلی شوه او بیا د هغې نه د آدم علیه السلام جسد جوړ کړی شو. کله چې د آدم علیه السلام د جسد جوړېدو ملایک ډېر حیرانه وو چې دا به څنګه مخلوق الله سبحانه وتعالی پیدا کړي. لیکن په دغه ټایم کې یو مخلوق داسې و چې هغه ته د هر څه ښه نه ښکارېدل. هغه ډېر په حد سره بغض کې راغلی و. دا هغه ابلیس و د کوم تذکره چې په قرآن کریم کې راغلې ده. نو الغرض د آدم علیه السلام جسد مکمل شو او دې نه بعد الله سبحانه وتعالی په امر سره په هغې کې روح وپوکلی شو. نو روح د هغه بدن ته وردنده شو او بیا ورو ورو په هغې کې خور شو. روح چې کله مکمل بدن ته ورسېدو نو آدم علیه السلام راپاڅېدو. هغه ته وویل شو چې لاړ شه دغلته ملایک ناست دي، په هغو باندې سلام واچوه، هغوی چې ته کوم جواب درکړي دا به ستا د اولادو دپاره یوه تحیه وي. دې نه بعد الله سبحانه وتعالی آدم علیه السلام نه علم ورکړو، د بعضو شیانو پوهه یې وله ورکړه او دا د کوم شیزونو علم و دې باره کې ډېره خوالي د علماو. بعضې خلک وایي چې دا داسې نومونه وو د کوم بصرې سره چې غرونه، صحراګانې او اوبه دا پېژندلی کېدی شو. او بعضې وایي چې نه په دغه زمانه کې چې په ځمکه باندې څومره مخلوقات آباد وو د هغوی نومونه الله سبحانه وتعالی آدم علیه السلام ته وښودل. خو الغرض یو علم و چې الله سبحانه وتعالی آدم علیه السلام ته ورکړو. دې ملایکو ته امر وکړو چې تاسو آدم علیه السلام ته سجده وکړئ. نو ټولو ملایکو آدم علیه السلام ته سجده وکړه ما سوا د ابلیس نه. دا سجده کوم چې ملایکو آدم علیه السلام ته کړې وه دا عبادت ولا سجده نه وه، بلکې دا د تعظیم او عزت ولا سجده وه. د دې مثال یو سلام و چې ملایکو په آدم علیه السلام باندې کړی و. په دغه ټایم کې ابلیس ته سجدې کولو نه انکار وکړو. هغه الله سبحانه وتعالی د جنت نه راوویستو او آدم علیه السلام له په جنت کې ځای ورکړو. وایي آدم علیه السلام په جنت کې اوسېدو لیکن یوازېوالی یې محسوسوو. دې وجې نه وایي آدم علیه السلام د خوب په حالت کې و او په دغه ټایم کې د هغه د ګسې پوښتنې نه د هغه بیبي پیدا شوه حوا علیه السلام او دا خبر په صحیح روایتو سره ثابته ده. نو الله سبحانه وتعالی آدم علیه السلام ته ووایي چې ته به د جنت کې اوسېږه او فراخه تاسو دې نه خوراک کوئ، لیکن یو ونه ده چې هغې ته به نه نږدې کېږئ، د دغه ونې نه به خوراک نه کوئ. لیکن بیا څه وخت بعد و شیطان راغی او دوی ته یې وسوسه واچوله او دوی ته یې قسم وخوړو چې تاسو دې ونې نه خوراک وکئ ستاسو به ملایک جوړ شي او همیشه بیا به د جنت کې اوسېږئ. نو د ټولو نه اول حوا علیه السلام د دې ونې نه خوراک وکړو او بیا آدم علیه السلام. نو په دې خوراک سره د الله سبحانه وتعالی له طرفه عتاب راغی. ابن کثیر رحمه الله خپل کتاب کې لیکلي دي وایي جبریل علیه السلام د آدم علیه السلام د سر نه تاج واغېستو او میکایل علیه السلام د آدم علیه السلام نه د جنت هغه لباس واغېستو. الله دوی ته امر وکړو چې تاسو ځمکې ته کوز شئ، تاسو او ستاسو اولاد به باقي زندګي په دې ځمکه کې تېروئ او بیا به د ښه عمل نه بعد تاسو د جنت ته واپس کېږئ. وایي آدم علیه السلام ډېر زیات خفه و. بار یې الله سبحانه وتعالی ته توبه ویستله، د هغه نه یې معافي غوښتله. وایي الله سبحانه وتعالی ده ته معافي وکړله او بیا یې ځمکې ته راکوز کړو. اوس د سوال دا دی چې آدم علیه السلام د ځمکې په کومه حصه باندې راکوز شوی و. نو دې باره کې د علماو ډېر اقوال دي. یو قول پکې دا دی چې آدم علیه السلام د طایف او د مکې په مابین کې چې کومه علاقه ده په دې ځای کې راکوز شوی و. دویم قول پکې دا دی چې آدم علیه السلام د صفا په غر باندې او حوا علیه السلام د مروه په غر باندې راکوز شوي و. او بل یو قول چې هغه ډېر مشهور دی هغه دا دی چې آدم علیه السلام په سریلانکا کې راکوز شوی و او حوا علیه السلام په جده کې راکوز شوې وه. اوس هم په سریلانکا کې یو ځای هغې ته سرندیب ویلی کېږي. دغلته یو غټ غر دی او په هغې باندې د غټو قدمونو نشانات دي. دې وجې نه دغه خلک دا خبره ځان لپاره یو دلیل پیش کوي چې آدم علیه السلام په دې ځای کې راکوز شوی و. او د دې خلکو لپاره بل دلیل دا دی چې د انډیا او سریلانکا په مابین کې چې کومه فاصله ده نو د دې په مابین کې غټ غټ کمران پراته دي. دغه کمران چې سړی وګوري د هغې نه معلومېږي چې د غټ قامت والا سړی رالګېدلی دی. هغه د کمران په دې ځای کې ایښودي دي او د هغې په ذریعې سره هندوستان ته راوښتی دی. لیکن بیا وروسته په دې باندې تحقیق شوی دی او د هغې نه معلومه شوې ده چې دا کمران قدرتي طور باندې داسې پراته دي، یعنې دا شی ایښودي نه دي. نو آدم علیه السلام د ځمکې په کومه حصه کې راکوز شوی و. د دې خبرې جواب په قرآن او حدیث کې نشته، نه د دې تذکره راغلې ده او دې کې داسې څه فایده هم نشته. که دا چېرته فایدهمنه خبره وې نو ضرور به دې تذکره په قرآن او حدیث کې راغلی وې. اوس آدم علیه السلام بچي څنګه خواره شو؟ د دې باره کې خو واضحه دا خبره مشهوره ده چې په یو ځای باندې به د آدم علیه السلام دوه بچي پیدا کېدل او بیا به دغه اولني بچي د وروستو زنانه سره نکاح کوو. لیکن هغه خلک کوم چې لمړه قسم والا ذهن لري او ځان ته ډېر حیادار وایي هغې به دې خبره باندې رد کوي چې څنګه به دې خلکو په خپل منځ کې ودونه کول، دوی به د یو مور نه پیدا وو، دوی دپاره نکاح کول څنګه جایز وو په دغه ټایم کې؟ دا خو حرام کار دی. نو بیا د آدم علیه السلام د بچي څنګه خواره شو؟ دې دپاره دوی نشته قسمه خبره کوي. دوی وایي کله چې آدم علیه السلام په سریلانکا کې و نو په دغه زمانه کې به د هغه ورانان نه بچي پیدا کېدل
وایي څه زمانه بعد آدم علیه السلام له دغه ځای نه هندوستان ته راغی، خپل بچي په دغه ځای کې پرېښودل او دغه اولاد به د دنیا په مختلفو حصو کې خواره شو. او کله چې په عرفات کې د آدم علیه السلام ملاقات شو د حوا علیه السلام سره، نو په دې سره دغه سلسله ختمه شوه او د اولاد د پیدا کېدلو دپاره یوه نوې سلسله شروع شوه. لیکن ملګرو دا کوم خلک چې دا خبره کوي، نو د دې دا خبره خو ځکه غلطه ده چې دا له سره ثابت نه ده. په اسرائیلي روایت سره هم نه ده ثابت چې د آدم علیه السلام د ورانان نه بچي پیدا کېدل. دویمه خبره دا ده چې د ورانان نه به کوم بچي پیدا شو، نو دوی به بیا څنګه په خپل منځ کې نکاح کوو؟ دوی خو به هم وروڼه خویندې شمارلی کېدل که نه؟ فقط زوړ اعتراض په دې باندې دوباره واردېږي کوم چې دوی به خپله کوي. او درېیمه خبره دا ده چې د اخلاقیاتو لپاره معیار او بنیاد الله سبحانه وتعالی په خپله ایښودی دی. کوم یو څیز حلال دی، کوم یو حرام دی، کوم یو څیز کې حیا ده، په کوم یو څیز کې بېحیایي پرته ده، دا د الله سبحانه وتعالی کار دی او هغه انسانان د دې نه خبروي. نو په دغه ټایم کې په خپل منځ کې نکاح کول د دې خلکو لپاره جایز وو. او وروسته چې بیا کله انسانان خواره شو، نو په هغې کې الله سبحانه وتعالی احکامات په دې باندې بدل کړل. د دې داسې مثال دی لکه د عیسی علیه السلام د زمانې پورې چې کوم انسانان وو، د هغوی دپاره په یو نکاح کې دوه خویندې راجمع کول جایز وو. خو کله چې عیسی علیه السلام ته نبوت میلاو شو، دوه خویندې په یو نکاح کې راجمع کول دا کار په دې باندې حرام شو. نو دغه شان د الله سبحانه وتعالی احکامات دي چې د انسانانو حالات کله بدلیږي، نو دغه شان الله سبحانه وتعالی په دې باندې احکامات هم بدلوي د وخت په تېرېدلو سره. بیا د آدم علیه السلام په اولادو کې درې بچي ډېر مشهور دي، یو قابیل، بل حابیل او بل شیث علیه السلام دی. د قابیل او حابیل هغه واقع خو مشهوره ده او تاسو به هم اورېدلي وي چې د دې په منځ کې اختلافات راغلي وو. نو په دې کې د قابیل راولګېد او خپل د ورور حابیل یې قتل کړو. او بیا د دې قتل نه بعد وایي قابیل راغی یمن ته او هلته ژوند تېروو. وایي ده به د خپل ځان لپاره د کمرانو عمارتونه جوړول. وایي یوه ورځ په ده باندې د خپل کور راوغورځېدو او په هغې کې دی مړ شو. تاریخي روایتو کې راځي وایي کله چې آدم علیه السلام د خپل بچي د قتل نه خبر شو، نو هغه ډېر زیات خفه شو. په ده پسې مرثیه وویله. په اولني ځل باندې وایي آدم علیه السلام څه اشعار ویلو پرې خپل بچي پسې. بیا د ده نه بعد الله سبحانه وتعالی دوی له شیث علیه السلام ورکړو. دوی له شیث نوم کېښودو او د شیث معنی ده هیبه. د دې مطلب دا و چې مخکې الله سبحانه وتعالی زموږ یو زوی واغوستو حابیل او د هغه پسې باندې موږ ته شیث راهیبه کړو. نو تاریخي روایتو کې راځي چې د آدم علیه السلام د خپل بچي شیث علیه السلام سره ډېره مینه وه. ده ته یې مختلف قسمې علمونه ښودلي وو او ډېر ناشنا رازونه وایي دې خبره کړې وه. او د عبادتو لپاره اوقات هم دې ته ښودلي وو. وروسته به په انسانانو باندې کوم حادثات راځي وایي دې ورته هم ویلي وو. بیا چې کله آدم علیه السلام وفات شو، نو د هغه نه بعد نبوت هم دلته رامنتقل شوی دی. دا خبره په بعضې روایتو کې مشهوره ده چې د آدم علیه السلام عمر 1000 کاله په دنیا کې، او د وفات واقع هم په یو روایت کې مشهوره ده. آدم علیه السلام بیمار شوی و. د دغه بیمارۍ په دې حالت کې د خپل بچو ته وویل چې لاړ شئ ماله د جنت میوه راوړئ، زما هغې د زړه شوی دی. کله چې آدم علیه السلام د جنت نه راکوزېدو، نو څو شیان الله سبحانه وتعالی ورکړي د جنت نه، یو په هغې کې د جنت څه میوې هم وي. نو د ده د بچي را روان شو او د جنت د میوې په تلاش کې ګرځېدل. نو دوی سره په لاره کې څه ملایک میلاو شو. هغوی ورته وویل تاسو څه کوئ؟ نو دوی ورته وویل چې زموږ پلار د جنت میوې ته خواهش لري، موږ ول هغه راوړو. نو دې ملایک ورته وویل چې تاسو واپس خپل ځای ته لاړ شئ، ستاسو پلار وفات شوی دی. نو دوی وایي زر د خپل پلار خواله راغلل چې وایي کتل نو هغه وفات شوی و. الله سبحانه وتعالی دې ملایکو سره د جنت نه یو خاص کفن راوړی و د آدم علیه السلام دپاره. ملایک راولګېدل، آدم علیه السلام له غسل ورکړو او دې بچو ته یې وویل چې تاسو طریقې زده کړئ، د دې نه بعد به تاسو خپل مړي په دې طریقې سره دفن کوئ. نو دغه ملایک راولګېدل، آدم علیه السلام له دغه شرعي کفن ورکړو، په هغه باندې جنازه وکړه او د هغې نه بعد یې هغه ښخ کړو. د آدم علیه السلام حلیه څنګه وه، دغه شکل او صورت څنګه و، دې باره کې داسې واضح روایت نشته. لیکن په صحیح بخاري کې یو حدیث دی، په هغې کې راځي الله سبحانه وتعالی چې کله آدم علیه السلام پیدا کړو، نو هغه 80 ګزه و، یعنې 90 فوټه. په دغه حدیث کې دی وایي د آدم علیه السلام دغه اولاد چې دوی په قد کې ډېر دنګ وو، لیکن ځمکې ته چې راغلل د هغوی نسلونه ورو ورو خواره شو. نو په دې سره د هغوی قدونه ورو ورو کم شو، تر دې چې اوسنۍ زمانې پورې دا قدونه پوره کم شوي دي. نو دا خبر خو واضحه شوه دې حدیث نه، او دا صحیح حدیث دی چې آدم علیه السلام د خپل قد نه ډېر دنګ و. او ساینس هم دا خبره د یو حده پورې مني چې د انسان قد دنګ و، لیکن بیا د ځمکې د ګریوي کې د وجې نه، د کششي ثقل د وجې نه د ده په قد کې کموالی راغلی دی، او دا مسلسل جاري دی. دا یو قسمه ایولوشن دی چې د انسان په بدن کې کېږي. بل د آدم علیه السلام حلیه څنګه وه، دې باره کې داسې واضح روایت نشته، لیکن د دې آدم د نوم نه معلومېږي چې د هغه رنګ څنګه و. په عربي کې آدم نوم ویلی کېږي غنمرنګي ته. دا د غنمرنګي په معنا سره راځي یا په معنا د سوررنګي سره راځي. دې نه معلومېږي چې آدم علیه السلام غنمرنګي انسان و. بعضو خلکو په خپل کتابونو کې دا روایت رانقل کړي دي چې آدم علیه السلام غټ غټ ویښته و، ښایسته سترګې وې او ډېر ښایسته قامت والی انسان و. وایي د آدم علیه السلام حسن الله سبحانه وتعالی نیم کړی و د یوسف علیه السلام سره، خو دا داسې قوي روایت نه دي ملګرو. خو په هر حال آدم علیه السلام د الله سبحانه وتعالی ولنی بنده دی چې هغه پیدا کړی دی، او د هغه نه وروسته بیا د انسانیت خور کړی دی په دې دنیا کې. خو اوس دلته یو بل سوال پیدا کېږي چې د دې خلکو د قدونه دومره دنګ وو، نو موږ ته د دې خلکو هغه باقیات ولې نه میلاویږي؟
موږ ته داسې خلکو قبرونه ولې نه میلاویږي چې حرکت نه دومره دنګ و. نو د دې خبرې یو څو جوابونه دي ملګرو. اولنی جواب دا دی چې آدم علیه السلام خپل قد نه ډېر دنګ و او د ده اولاد هم د قد نه ډېر دنګ و په دغه زمانې کې. لیکن د یو څیز باقیات چې موږ ته کله میلاویږي نو هغه هله میلاویږي کله چې هغه ډېر حالاتونه تېر شي په صحیح ماحول کې پاتې شي په ځمکه کې، نو هله د هغه باقیات موږ ته میلاویږي. او هر چې دغه خلک وو د دوی هغه بدنونه ډېر زیات غټ وو، هغه په یو خاص ځای کې نه دي راجمع شوي چې هغه موږ ته میلاو شي. یو خو دا وجه ده. بله دا وجه هم ده چې څومره فوسیلز نن سبا موږ ته دریاب شوي دي د هغې تعداد ډېر زیات کم دی. لکه نن سبا چې کوم تحقیق شوی دی د هغې نه معلومه شوې ده چې په ځمکه باندې د اوسه پورې د 100 اربو نه زیات انسانان پاتې شوي دي. بیا په دې دومره غټ تعداد کې 6,000 باقیات موږ ته میلاو شوي دي او دا ډېر کم تعداد دی. که موږ دې ته چېرته په فیصد سره وګورو نو په سلو کې د 1% نه هم کم باقیات موږ ته میلاو شوي دي د اوسه پورې. بل جواب دا هم کېدی شي چې د نوح علیه السلام په زمانه کې ډېر غټ طوفان راغلی و او دا عین ممکن ده چې په دغه اوبو سره د دې خلکو هغه چې بالکل ضایع شوي دي چې هغه اوس زموږ په لاس نه راځي. د آدم علیه السلام په زمانه کې دغه وخت انسانان ډېر کم وو، دغه کم انسانانو کې به باقیات موږ ته څنګه میلاو شي؟ دا ډېره بعیده خبره ده. د آدم علیه السلام نه وروسته دا سلسله څنګه شروع شوه؟ د نوح علیه السلام د زمانې پورې دا حالت څنګه تېر شو او په دې کې کوم واقعیت مخې ته راغلل؟ ملګرو دا هر څه به تاسو ته ښه په تفصیل سره بیان کړو خو په راروانه ویډیو کې.